د غزنی امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت مسؤلین وایي سږ کال د دغه ولایت د مرکز په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې 42 میله مختلف نوع وسلې او مهمات نیولي دي. د دوی په خبره په دغو وسلو کې سپکې او درنې وسلې، وسایط ضد ماینونه، مرمۍ او نور چاودیدونکي مهمات چې په ناقانونه ډول د خلکو له لوري ساتل کېدل نیولي دي. 42 میله مختلف نوع اسلحه چې په هغه کې 11 میله کلاشینکوف دي، 22 میله توفانچې دي او 2 میله فیکاوي دي او یو شمیر یو اندازه دغه منفجره مواد دي. ښاغلی سرحدي زیاتوي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره په ټول هیواد کې بشپړ امن تامین دی او له مسؤلو ادارو پرته چاته اجازه نه ورکوي چې له ځان سره وسلې او چاودیدونکي توکي وساتي. اوس که د حکومت له چوکاټه د باندې له هر چا سره هرې اسلحه وي هغې ته ناقانونه ویل کېږي. نو په دغه کې هر قسم خلک شته چې له دې چې سوء استفاده کېدله، له دې باندې غلاوې کېدلې، په دې اختطافونه کېدل، د اختطاف صورت کې نیول سوي، د غلا په صورت کې نیول سوي دي. نو د نشه یي توکو سره د هغو په کاروبار کې نیولې سوي دي. نو اوس البته نور اسلحه له هغه معلومو کسانو بغیر له نورو سره اسلحه بنده ده. نو دغه لاسته راوړنه د هغو خلکو چې سوې ده چې هغه ناقانونه اسلحې ګرځوي. د یادونه ول ده چې د غزنی امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې هم د غلا، قتل، نشه یي توکو او نورو جرمونو په تړاو لسګونه کسان نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي چې د مسؤلینو دغه کړنه د خلکو له توب د هرکلي سره مخ شوې ده.